محترم وطنوالو سلامونه نیکې هیلې. په پاکستان کې د پښتون قومي حیثیت څه دی؟ دا اکا دی، دا غلام دی، که دا یو سیال او برابر کام دی؟ په دې لړ کې به یو څو ویډیوګانو کې انشاءالله تاسو ته مخامخ کېږم. نننۍ موضوع ده د یو غلام کام ذهني غلامي، او په هغه کې به ګورو چې پښتون کام حیثیت تاسو به ورته ګورئ چې هغه څه دی. وطنوالو دا موضوع ډېر ثقیل دی. زما علم به دومره نه وي. زه په دې لړ کې د تاسو نه توقع هم لرم، امید هم لرم او خواست هم کوم چې تاسو چې کومه کمی په ما کې پاتې کېږي تاسو راته په ګوته کوئ. چې کوم نور معلومات څه لرئ نو هغې لینک ما ته رالیږئ، یا داسې عالم چې څوک وي نو د هغه سره به هم مجلس کول، دلته پاڼې ته راوستل، تاسو ته مخامخ کول، دا به هم کوو. خو د موضوع نه مخکې دا ویل ضروري غواړم چې تیره ویډیو چې د دیني مدرسو په لړ کې وه د هغې ویورشپ چې کله اته زره ته ورسېدو نو هغه ودرېدله. نو بیا وروستو پته ولګېدله چې په دې باندې شکایتونه شوي دي چې زه نفرت خوروم، حالانکه هغه بنیادي د 3 کتابونو د اطلاعاتو مطابق وه، خو امان نو لیکلي. دې زلمې دا معلومات په کیپشن کې ورکړي دي چې فیسبوک بیا زما د ویډیو ریچ کم نه کړي. دا بنیادي 3 اترز دي او د هغوی مختلف کتابونه دي او لیکلي دي. وطنوالو د غلام ذهن موضوع نه مخکې ضروري ده چې اول خدا واضح کما چې موږ تاسو ټول په دې ښه پوهېږو چې په دې ملک په دې نړۍ کې اکثر قامونه غلام پاتې شوي دي. خو دا غلام قامونه بیا چا پوه کړي دي چې ته غلام یې، پخپله نه دي پوه شوي. نو دغه د دې وجوهات دي چې ولې نه پوهېږي. نو دغه به نن هم وایم او آینده ویډیو کې هم انشاءالله وایم به. نو د ټولو نه اول بیا دا ده چې د حاکم او د محکوم یا د اکا او د غلام جوړیږي څنګه. مختصر دا چې په یو ملک یا په یو سلطنت کې یو گروه، یو کام د ریاست واک لاس کې واخلي، هغه ته سهولتونه میلاو شي، په لاس ورشي، نو بیا هغه نور خلک محکوم ساتي او د هغه استحصال کوي چې د ده واکمني هم هغه نمونه جاري وي. نو د دې ځای نه د حاکم او د محکوم یا د غلام او د اکا هغه وجود منځ کې راشي. د محکوم یا غلام کم ولې دا زر نه پیژني چې زه غلام یم؟ نو هغه د 5 فیزز نه، پړاوونو نه تیریږي. اول دا چې د واک نه لرې کړی شي، بې واکه شي، په ریاست کې واک نه وي. که چېرته د ده د کام څو کسان په ریاست کې ویم نو د هغه وفاداري د اکا سره وي، د خپل کام سره نه وي. نو اول خو پړاو خو دا دی چې بې واکه کېدل. دویم دا دی چې د هغه معاشي استحصال. دریم دپاره چې کوم لفظ د 3 وړو کتابونو کې ذکر شوی دی هغه د کلچرل امپیریالیزم، کلتوري استعمار. یعنی په ده باندې داسې سلسلې ورشي په د محکوم کام باندې چې وار پار ورنه خطا کړي.
څلورم پړاو دی تشدد ته به کوشش کوم چې رایاد وي چې اخره کې ورته راشم. د دې څلور عواملو په نتیجه کې هغه کام غلام کام مرجنلایز شي، بیخي ګوټ شي، بیخي ځان لشي، بیخي بېوسه شي، او هغه دومره بېوسه شي چې هغه خپل بچو ته روزي نشي ګټلی، د خپل بیمار علاج نشي کولی، که هغه په کور کې چېرته قتل هم وشي نو بیا د هغوی غمونه نشي راوتی. نو د دې کام دغه افراد داسې په خپلو غمونو کې ونښلولی شي چې د ده د ځان نه علاوه پام نه کېږي، دی په ځان کې ورک کړي، د ځان په غمونو کې ورک کړي، نو د ده کامي غم ته خیال نه کېږي. ځکه د غلام کامونه دومره وخت واخلي په ازادۍ اخیستلو کې. د هغې مثالونه به بیا چېرته په یو ویډیو کې انشاءالله کومه. نو نننی موضوع دی چې د یو غلام کوم ذهني نشانې څه دي. نو ذهني نشانې هم پنځه دي، لکه څنګه چې د محکومیت پړاوونه پنځه وو، نشانې هم پنځه دي. په دې کې د اولنۍ نشانې چې کومه ده خوراک، دغه د تورپوستو سره شوي وو چې په زوره به دوی به په پیسو واخیستل یا به په زوره بوتلل، دوی به په زوره یا دوی په مخ کې به سوره لالولو، په واته به وایي چې موږ یو خورو ته به یې خورې، کنې وږې د ساتو، مذهب به یې بدلولو. د پښتنو دغه ستونزه ځکه نشته چې د پښتنو که د لر افغان دي که بر افغان دي، د دوی خوراکونه مثالي دي، نمک منډي تکه، چرسي تکه، شینواري تکه، زمونږ ډوډۍ افغاني ډوډۍ چې کله ورته وایي، ازبکي هم ورته وایي، افغان پلاو. او اوس خو شکر دی چې زه خو د 1980 نه د 2008 پورې چې کله بهر ملکونو ته تلمه، نو د خوراک دپاره به مې هندوستاني هوټلونه ځکه کتل چې هلته به د روټۍ هغه شوق پوره کېدو. هلته به څه د چپاتي خوند به و، نور به څه نه و. اوس خو په نړۍ کې افغان کوزین، کابل دربار، افغان دربار، افغان ریسټورنټ، اباسین ریسټورنټ، شینواري تکه وغیره شته دی. نو دا اولنې زمونږ دپاره نه دي. دویم چې کوم دی هغه ژبه ده، چې کم کام ته په تعلیم کې خپله ژبه نه ښودلی کېږي، چې د کم کام د تعلیم، د دفتر، د عدالت، د کاروبار ژبه د ده مورنۍ ژبه نه وي، نو دا تکنیکي طور باندې غلام دی. که چېرته د یو کام خلک مثلاً پښتون لاړو د پښتونخوا نه سند یا پنجاب ته، او د خپله ژبه ویله، او د هغې ژبې د وجې نه ده ته احترام ورکړل کېدو، یا برابر یې ګڼلو، یا ټوکې ټکالې ورپورې کېدې. که ټوکې ټکالې، خندا وغیره ورپورې کېږي، نو دا غلام دی. خو چې کم انسان په خپله ژبه شرمیږي، د ده ذهن غلام دی. نو غلام او غلام ذهن په دې کې فرق دغه دی. نو یو شوه ژبه، دویمه شوه ژبه، درېیمه شوله جامې. د هر کام خپل کلتور دی، جامې دي. چې کم انسان په خپل کلتوري جامو وشرمېدو، دا غلام دی. دغه د ټول درې واړه لیکوالان دا وایي. خو که چېرته یو کام د خپلې جامو سره بل کام ته تلو، مثلاً د وزیرستان والا پګړۍ وتړي، افریدي، شینواري د خپل پکول وتړي، مومند خپل پکول وتړي، د دیر والا ټوپۍ سره راشي، او دا پنجاب ته ځي، او بیا ګوري د ده سره که چېرته ده ته په احترام کتلی کېږي، خو دا خو ټیک ټاک دی.
که چېرته برابر ورسره سلوک کېږي نو دا هم بیا غلام نه دی. که چېرته د دې وجې نه هغه پورې ملنډې کېږي، د هغه سره امتیازي سلوک کېږي، نو دا غلام دی. او که چېرته دغه پښتون په خپلو جامو باندې شرمیږي نو دا ذهني غلام دی. نو غلام او غلام ذهنیت په دې کې دا دویمه نکته شوه. خوراک چونکې مونږ سره لاګونه کې مونږ سره تعلق نه لري. بیا دا نومونه د غلام قومونه د خپلو تاریخي نومونو نه تښتي. د آکا یا د بل چا نومونه په ځان باندې ږدي. مثلا د پښتنو نومونه امل خان، دریا خان، خوشحال خان، پیرو خان، پردل خان، سمندر خان، دریا خان وغیره. د دې په ځای باندې چې نومونه بدل شي، سید انور شي، وسیم اکرم شي، ابو هریره شي، ابو جندل شي، نو پوه شه چې دا قوم غلام دی. او چې کم خلک د خپل بچو داسې نومونه ږدي دا ذهني غلامي ده. خو دا په دې پوهېږي نه چې زه خو ذهني غلام یم. دا په دې پوهېږي نه چې زه غلام یم. نه د ژبې والا پوهېږي، نه د جامې والا پوهېږي، نه د نومونه والا پوهېږي. د نومونو په لحاظ سره یو بل مثال دی چې دا د مور پلار او د بچي څومره نازک او خوږه رشته ده چې کله زه خپل بچي ته لور، زامن، زوی، بچیا نه وایم، بیٹا او بیٹی وایم، نو دا زما غلام ذهنیت دی. نو زما بچی خو ماشوم وي، نو هغه به بیا ماته ابو او مور ته به امي وایي که نه. چې کله د ماشوم نه ادې، ادکړه، ابې، ببو لاړه، امي او امي جان راغلل، نو دا غلام ذهنیت دی. د نومونو په لحاظ سره یو بل مثال هم دی. گو چې په دې کتابونو کې د پښتونخوا یا KPK ذکر نه دی کړی، خو مطلب یې شته، واضح دی. په ډېر مشکله باندې د صوبې نوم خیبر پښتونخوا شو، او د عمران خان او آصف زرداري ورته پښتونخوا وایي. نواز شریف او جرنیلان او زمونږ پښتانه ډېر ورته KPK وایي. اوس د ذهني غلامي انتها ته وګورئ چې زمونږ د صوبې وزیر اعلی لیکي چې مونږ ته KPK مه وایه، مونږ ته KP وایه. یعنې دا د نومونو په لحاظ سره د غلام ذهنیت دا نمونه وي. اخرنی د مذهب یا فرقه، یعنی اول و خوراک، دویم و ژبه، دریم و جامې، څلورم و نومونه، پنځم د مذهب یا فرقه. داسې شوي دي چې غلام قومونه په زوره د هغوی مذهبونه بدل شوي دي. چې کله آکا د بل مذهبي او د هغه رنګ بدلی، نو هغه پیژنګلو زر کېږي، د محکوم یا د غلام کام ته د خپل غلامۍ احساس زر کېږي. خو چې کله دا د ده هم مذهب وي او د ده شکل هم ورسره لږ لږ نږدې وي، نو بیا د ده کام ډېر وخت لګي په پیژنګلو کې. خو بیا دا غلام د ده مذهب نه بدلوي، دته فرقه بله ټاکي. په تیرې ویډیوګانو کې ما ذکر کړی دی، خو هغه تکراروم نه. د پاکستان ټولو جنرالانو دا تصمیم کړی ده چې په پاکستان کې دهشتګرد تنظیمونه دوی جوړ کړي دي. دا ټول دهشتګرد تنظیمونه د مذهب په نامه جوړ شوي دي. خو دا ټول تنظیمونه صرف پښتون ډبوي. نو د تشدد خو بیا مختلف قسمونه دي. ته مې په تراګر ډبې، که ته مې وچتې، که ته مې غیبې،
که ته مې ماورای عدالت قتل کوې، که ته په چا باندې په نامعلوم نمبرو باندې ټلیفون راته کوې، د قتل دړکې راکوې، یا زمانه پیسې غواړې، بونګا غواړې، هغې ته بینګا هم وایي، هغې ته اکسټارشن هم وایي. نو دا غلام قوم دی، او چې کم خلک د داسې عمل مرسته کوي یا همدردي ورسره کوي، دا غلام ذهنیت دی، د غلامي ذهن دی. نو وطنوالو چې کله بیا وخت په تیر شي په غلام قومونو باندې یو سټیج پې راځي چې د ده ټول بد ورته په خپل کام کې ښکاري، ټولې بدې ردې ورته خپل کام ته وایي، دته د اکا هیڅ بد نه ښکاري. غلطیم په پښتون کې، کمزوریم په پښتون کې، بیماریم په پښتون کې، او دا ورته نه ښکاري چې دا څنګه راسره کېږي. نو وطنوالو په راتلونکي ویډیوګانو کې به د دې اقتصادي اړخونه، سیاسي اړخونه، د دې نفسیاتي اړخونه، د دې بجټونه، د دې اتلسم ترمیم وغیره آئیني حیثیتونه باندې خبرې کومه. خو خاص به تاسو ته دا وي چې مهرباني وکړئ تاسو دا راته ووایئ چې د دې 5 نشانو مطابق په پاکستان کې څومره فیصد پښتانه غلام ذهنیت لري، د ژبې، جامې، نومونو او د دهشتګردۍ په حواله. که 15% وي نو باید چې زمونږ غوږونه ودرېږي، که 10% وي نو دا خطرناک دی، که 15% وي دا ډېر خطرناک دی، که 20% وي نو دا انتهایی خطرناک دی، که د 20% نه هم زیات وي نو ډېر ایمرجنسي کې څه کول غواړي. نو وطنوالو د ستاسو په دې سلسله کې، په دې ګمبیره ثقیله موضوع کې د ستاسو رای، د ستاسو فیډبیک ډېر ضروري دی چې مې خبر ساتي. او انشاءالله هم په دې لړ کې به بله ویډیو هم انشاءالله هفته پس کومه. خدای دې تاسو ته کامیابي درکړي، خدای دې هر کام د غلامۍ نه وساتي، او چې کم دی خدای دې هر کام د غلامۍ نه آزاد ساتي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.